په لغمان کې د فوټبال 40 استادانو ته د لایسنس ډي تر نامه لاندې د عملي زده کړو شپږ ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېده. په یاد مراسمو کې چې نن یکشنبه د وږي پر 13 نیټه ترسره شول، پر مهال لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مدلمیار سربیره، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون غړي استاد همایون همدرد، د لغمان د ورزشکارانو د ټولنې یو شمېر مسؤلینو، ورزشکارانو او ګڼو نورو ګډون کړی و. لومړی د ښوونیز پارلمان غړي امین الله ناصري او د لغمان د ورزشکارانو د ټولنې مشر احمدشاه صدیقي لغمان مرستیال والي څخه مننه وکړه چې له دوی سره یې په یاد پروګرام کې برخه واخیستله. نوموړو ورزش د ښه صحت او ژوند لپاره خورا مهم یاد کړ او له ټولو ورزشکارانو څخه غوښتنه وکړه چې خپلو ورزشونو ته په بېلابېلو برخو کې ادامه ورکړي. ورپسې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون غړي استاد همایون همدرد وویل د لغمان ولایت د فوټبال 40 استادانو ته د لایسنس ډي تر نامه لاندې د عملي زده کړو شپږ ورځنی کورس په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. نوموړي د یاد کورس د فارغ استادانو څخه غوښتنه وکړه چې خپلې تجربې د ځوانو لوبغاړو سره شریکې کړي ترڅو هغوی ترې هم برخمن شي. هغه د لغمان مرستیال والي څخه وغوښتل چې په دې ولایت کې د ورزشکارانو غوښتنو او ستونزو حلولو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. په ورته مهال لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مدلمیار د فوټبال د فدراسیون غړي استاد همایون همدرد ته د ښه راغلاست ترڅنګ له نوموړي مننه وکړه چې د لغمان ځوانان یې د فوټبال په برخه کې په مسلکي ډول وروزل. نوموړي وویل ورزش د ښه ژوند لرلو لپاره خورا مهم دی او زیاته کړه چې هڅه وکړي ترڅو د لغمان د ورزشکارانو ټولو ستونزو او غوښتنو ته د قانون په چوکاټ کې په وخت رسیدګي وکړي. ښاغلي مظلومیار په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره دعا وکړه ترڅو ټول ولسونه په آرامۍ کې ژوند او خپلې ورځنۍ چارې په منظم ډول ترسره کړي. د پروګرام په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون غړي استاد همایون همدرد او له شپږ ورځني کورس څخه فارغ شوي استادانو ته د مرستیال والي په لاسونو چمتو شوي ستاینلیکونه هم ورکړل شول.